ننګرهار والي حیات الله حیات چې امنیه قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی د ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي د څلورمې پلې لواء قومندان جنرال کریم نیزی او یو شمېر نورو مسؤلینو ملتیا کوله د چپرهار ولسوالۍ دولتځیو سیمې په چینو کلي کې د وروستۍ پیښې د شهیدانو کورنیو ته د هغوی په کور کې د فاتحې مراسم ترسره کړل. نوموړي د خبرو پر مهال یو ځل بیا په رامنځته شوې پیښه ژوره خواشیني وښوده. شهیدانو ته د فردوس جنت او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله وکړه او همداراز د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په ګډون د پیښې د ټولو قربانیانو کورنیو د حوصلې او زغم څخه مننه وکړه. نو زه د تاسې د یو خدمتګار په صفت باندې د لوی الله جل جلاله نه د شهیدانو کورنیو ته صبر جمیل، زخمیانو ته عاجله شفا او د دغې کلي تر مسلمیار صاحب پورې د هغه کورنۍ د تر زمن او دلته چې څوک متضرر او یا د دې کلي اوسېدونکي تاسې ټولو ته د لوی خدای جل جلاله نه د دغه عظیم او واقعا بې مثاله صبر اجر د لوی خدای نه غواړم. هغه د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې رامنځته شوې پیښې جدي نیولې، د پیښې قربانیان بې ګناه وګړي دي او عاملین به ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري. د پیښې د قربانیانو په استازي د بېسود ولسوال محمد صدیق دولتزي او یو شمېر نورو د ننګرهار والي په مشرۍ د ټولو مسؤلینو څخه مننه وکړه چې دوی سره په ستر غم کې غمشریکي وکړه. دوی د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د خپل حکومت سره یوځای به د دې هېواد د ټولو دښمنانو پر وړاندې په مقاومت سره درېږي. خدای د پیښې د عاملینو د نیولو په علني ډول د مجازات کولو غوښتنه وکړه. د فاتحې په څنډه کې د پیښې شهیدانو کورنیو او ټپیانو سره برابرې شوې نغدې مرستې هم ترسره شوې. همداراز د ننګرهار والي حیات الله حیات په مشرۍ مسؤلینو چې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموالي هم ملتیا کوله، د جلال آباد په حوزوي روغتون کې د پیښې د ټپیانو د روغتیا پوښتنه وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات چې په روغتون کې د یو شمېر نورو پیوازانو ستونزې هم واورېدې، د چپرهار د پیښې ټپیانو سره ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به مرکز کې د یو مجهز روغتون ته د درملنې په موخه انتقال کړي.